كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. ليرو محترمو أو معززو رنو د إيمان په شعبو کې یو مهمه شعبه بلکې ټول دین هغه د لمانځه اهتمام او پابندي کول دي. زما عزتمندو، لمونځ د اسلام په ارکانو کې یو مهم رکن دی او د ایمان په شعبو کې یو مهمه شعبه او د ایمان یو ډیره لویه برخه ده. تر دې چې لمونځ ټول دین دی، یو سړی چې لمونځ نه کوي او بالکل لمونځ پوریږي نو د دې انسان په دین اسلام کې حصه نشته دی. الغرض لمونځ کول د ایمان په شعبو کې ډیره مهمه شعبه ده او د ایمان په برخو کې ډیره مهمه برخه ده او دین اسلام په لمانځه باندې قایم دی او الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې د لمانځه موضوع ډیره زیاته بیان کړې او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې موضوع ډیر وضاحت کړی. وجه دا ده چې لمونځ الله سبحانه وتعالی سره تعلق دی. د الله سبحانه وتعالی په وړاندې عاجزي ده او د الله سبحانه وتعالی یو ډیر مهم حق دی په بنده باندې. د دې په وجه باندې بنده د خپل رب سره تعلق قایموي. د دې په وجه باندې بنده خپل ژوند هغه ښایسته کوي. د دې په وجه باندې د انسان زړه ته سکون او اطمینان راځي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ولا تکونوا من المشرکین. تاسو د لمانځه پابندي کوئ، د لمانځه اهتمام کوئ او د زکات اهتمام کوئ، مشرکان د ځانه مه جوړوئ. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي: وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. تاسو د لمانځه پابندي کوئ ای مؤمنانو، ای مسلمانانو، او د زکات اهتمام کوئ. الله سبحانه وتعالی فرمایي: وارکعوا مع الراکعین. د جمع د لمانځه اهتمام کوئ. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بین الرجل وبین کفره الصلاة. د یو سړي د یو کس او د کفر په مابین کې فرق هغه لمونځ دی. نو چا چې لمونځ پرېښوسته ګویا کې دا سړی له اسلام نه خارج شه. د دې وجې نه د علماو دا قول دی، غوره قول دا دی چې څوک لمونځ نه کوي دا سړی کافر دی او د دې په اسلام کې حصه نشته دی. اختصارا موږ دا ذکر کړه چې لمونځ د اسلام او د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله. اسلام پنځه بناوي لري، پنځه اساس لري. شهادة أن لا إله إلا الله، اول اساس او بنیادی اساس هغه دا دی چې یو کس اقرار وکړي د کلمې توحید او اقرار وکړي د رب العالمین په وحدانیت باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې. او همدارنګه فرمایي: و اقام الصلاة الى آخر الحديث. رسول الله فرمایي چې اسلام چې دی د کلمې طیبې نه وروستو مهم رکن او مهم اساس او مهمه بنا هغه د لمانځه پابندي ده. کم کس چې د لمانځه پابندي کوي په دې پوه شه چې دا سړی مؤمن دی او کم انسان
چې لمونځ پرې دی په دې پوه شه چې دا په اسلام کې برخه نه لري. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ او تاسو د هغه بندګانو نه جوړ شو کوم چې د رب العالمین لپاره په ډېره ښکلې طریقه لمونځونه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.